د لاس د بند لپاره او یا د مړوند لپاره اتل. یو یا دوه تختې د لاس په دوو خوا کې کېږدئ او په دسمالونو سره یې وتړئ او یا هم یو درې کونجه دسمال راواخلئ او د ناروغ لاس د هغه په غاړه کې ځوړند کړئ. دویم، که چیرې د ناروغ مټ مات شوی د دوو تختو په ایښودلو سره د لاس په دواړو خواو کې د هغه مټ بې حرکته کړئ او یا هم د یوې تختې په ایښودلو سره د مټ یوې خواته هغه بې حرکته کړئ او هغه د ناروغ په غاړه کې ځوړند کړئ. که چیرې د ناروغ لاس په څنګل کې نه قط کېږي نو هغه د بدن سره په ځوړنده توګه وتړئ. که چیرې د پښې پنډۍ ماته وي په دې صورت کې دوه تختې راواخلئ او د پښې دواړو خواو ته یې کېږدئ او پښه بې حرکته کړئ او بیا یې وتړئ. د ضرورت په وخت کې کولی شئ چې حتی جوړه پښه د ماتې پښې سره وتړئ او د اتل په څېر ګټه ترې واخلئ. په دې صورت کې ښه به وي چې د دواړو پښو په منځ کې یو بالښت یا یوه ډبله ټوټه کېږدئ. څلورم، د ورون ماتېدل. د ورون د ماتېدو په صورت کې هم د پنډۍ د ماتېدو په څېر عمل کوو. دوه تختې رااخلو چې یوه یې لږه لنډه وي او لنډه تخته د ورون دننه خواته او اوږده تخته د ورون بهرنۍ خواته کېږدو او وروسته له هغه چې ژوبله شوې پښه بې حرکته شوه په بنداژ باندې تړو یا بنداژ کوو. باید هېر مو نه شي کله هم چې د ناروغ په پښه یا لاس کې اتل کېږدئ باید د همهغې خوا د ګوتو څوکې په سترګو د لیدو وړ وي. دا کار تاسې سره مرسته کوي چې پوه شئ آیا په کوم ځای کې د وینې جریان قطع شوی او که نه. که چیرې اتل ډېر کلک تړل شوی وي لاندې علایم د لیدو وړ دي. د کلکې ګنډې له امله د ناروغ لاس یا پښه سړېږي، د ناروغ لاس یا پښه پړسوب پیدا کوي، درد زیاتېږي. که چیرې پام وشي چې د ګوتو رنګ توربخن یا شین شو ژر باید پوه شئ چې اتل مو ډېر کلک تړلی دی نو باید چې اتل لږ سست کړئ. البته باید پام ووي چې دومره یې سست نه کړئ چې اتل بندي خرابه شي. پنځم، که چیرې لګنې خاصره یا حوصله یا د ملا مرۍ ماتې شوې وي فقط ناروغ ارامه څملوئ. هغه څوک چې د ملا مرۍ ماتې شوې وي باید په کراره حرکت ورکړل شي په دې خاطر چې نخاع یا هر مغز خطر نه شي او ناروغ ژر تر ژره روغتون ته انتقال کړئ. که چیرې د ناروغ پښې یا پښتۍ یا قبرغې ماتې شوې وي او سوریه یې هم جوړ کړی وي او له هغه سوري هوا هم سینې ته د ننوتو امکان ولري نو په دې صورت کې یو څو قاطه بنداژ یا ټوټه په هغه ځای کېږدئ تر څو د هوا د ننوتلو مخه ونیول شي. که د پښې تله ماته وي یوازې یو اتل د پښې لاندې کېږدئ او بس.